د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره یو بل شرم. سلام او مینه، وخت مو په خیر. تاسو ګورئ یاران ټي وي یوټیوب چینل. ملګرو که هر چا زموږ دغه نوی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. د انګلستان او پاکستان ترمنځ د 5 لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه هم انګلستان وګټله. د لوبې پچه انګلستان وګټله او توپوهنه یې انتخاب کړه. انګلستان په پوره 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 352 منډې هدف وټاکه. وینس 33، بریسټو 32، روډ 4، مورګن 6، بیټلر 4 او ټام کرن 9 منډې وکړې. پاکستان لپاره شاهین شاه افریدي 4، حسین علي او محمد حسینین یوه ویکټه او همداشان عماد وسیم 3 ویکټې واخیستې. د انګلستان د 352 هدف لپاره پاکستان توپوهونکو ډیر خراب پیل وکړ. په 7 منډو کې 3 لوبغاړي د لاسه ورکړل. فخر زمان 0، عابد علي 5 او محمد حافظ په 0 منډو وسوځېدل. خو وروسته بابر اعظم او سرفراز احمد کوي ملګرتیا وکړه. بابر اعظم 80 او سرفراز 90 منډې وکړې. ورپسې آصف علي 22، عماد وسیم 15 او محمد حسنین 28 منډې وکړې. د پاکستان ټوله لوبډله په 40 اوور کې د 290 منډو وسوځېدله. د انګلستان لپاره کریس ووکس 5، عادل رشید 2 او ویلي 1 ویکټه ترلاسه کړه. انګلستان د 80 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی کریس ووکس شو. د سیریز لومړۍ لوبه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. 4 نورې پرله پسې لوبې انګلستان وګټلې او پاکستان ونه توانېده چې یوه لوبه هم وګټي او کلین سویپ شو. جیسن رای د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. ډیره مننه ملګرو چې تاسو زموږ دغه نوی یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړی دی. تر بیا ښې شوې.